د ستاسو د شریف پوښتنو ځوابونه. په روژه کې د خپل شي څخه مچو اخیستل جایز دي؟ جایز دي، مشکل نه لري. یو حدیث حضرت عایشه رضی الله عنها صحابه حضرت عایشه رضی الله عنها ته پوښتنه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په روژه کې خپل ښځې مچو کولې، هغې ورته وخندل. یعنې هو میاشتنۍ ناروغي روژه ماتوي؟ یعنې دا مسله ته ستاسو فکر وي ښځو مچو کول په دا یوه صورت جایز دي چې د شهوت بیره دې نه وي. که ته بیریږې چې شهوت دې پورته کېږي بیا خرابي ورته به یې جوړه، بیا دا کار مه کوه، صحیح ده، مکروه دي. میاشتنۍ ناروغي دې تل کېږي. مثلا یو ښځې نن لسمه روژه نیولې، نن خو لسمه نه ده، مثال لسمه روژه نیولې ده، د لسمې روژې ماپښین دې ته میاشتنۍ ناروغي راغله، د دې دغه روژه فاسده ده، د دې به قضا راوړي او دغه روژه به تر ماښامه پورې مستحبا نیسي، امساک به کوي. عطر روژه ماتوي، عطر سپری هر شی هغه روژه نه ماتوي. د پزې دوا روژه ماتوي. که چیرې اوبه وي هغه خو ځي لوړ دماغ ته پورته کېږي، روژه ماتوي. که اوبه نه وي ساده هوا او یا بوی و په هغه باندې روژه نه ده ماته. د لاس څخه استفاده روژه ماتوي. طبعا څوک چې د لاس څخه استفاده وکړي روژه فاسده ده، دغه روژه به بیا قضا راوړي. پیشکاري روژه ماتوي. پیشکاري که د غوښې وي او که د رګ وي، که سیروم وي، دواړه روژه نه ماتوي. درې سره روژه نه ماتوي. وینه ورکول روژه ماتوي. وینه ورکول روژه نه ماتوي. یعنې ته غواړې ډاکټر ته وینه ورکړې او څوک ضرورت لري هغه ته وینه ورکړي، روژه نه ماتوي. یو صورت چې دی هغه یې مکروه کوي. ځینې فقها وایي چې ته دومره وینه ورکړې، مثلا زر سیسې وینه ورکړې، ورته خپله ذوب سي، یو قسم بېهوشي در باندې راشي، په هغه صورت کې بیا څه دی روژه مکروه کېږي چې د ضعف سبب وګرځي. سترګو ته دوا اچول روژه ماتوي. سترګو ته دوا اچول روژه نه ماتوي. نه همدارنګه غوږو ته اچول څه دی روژه ماتوي. صحیح شو؟ نه ماتي البته. قی روژه ماتوي. که ډکه خوله و قصدن و روژه ماتوي. صحیح ده؟ که ډکه خوله و قصدن و روژه ماتوي. بلغم روژه ماتوي. بلغم روژه نه ماتوي. یعنې هغه ځینې بلغمونه د انسان په ستوني کې پاتې وي، یا ډوډۍ خوړلې یا شی یو څه ستونزه هغه باندې روژه نه ماتېږي. میکپ روژه ماتوي. میکپ روژه نه ماتوي الا د شونډانو دغه چې دی څه ورته وایي لپسټیک ورته وایي، که لپشترین موږ ورته وایو، هغه که چیرې ته تیر کې خوند یې په حس کې بیا تیر کې بیا د روژه ماته ده. د خولې وینه روژه ماتوي که نه ماتوي؟ که د خولې وینه دې تیره کړله روژه دې ماته ده، که نه ده ماته. دا معلومیږي څنګه چې کله وینه پر ناړې یا پر لاړو دغه وي، غالبه وي، یعنې اکثره یې وینه وي او بیا تا تیره کړې وي او بیا دا تیرول ته حس کې په ستوني کې بیا د روژه ماته ده، که نه په دې باندې روژه نه ده ماته. هذا والله اعلم.